بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن ورځې درس په فوټوشاپ کې په کرافټ ټول باندې ده. خو مخکې تر دې چې زه کرافټ ټول ته لاړ شم، لومړی هم په زوم ټول باندې یو بل پینل تاسې ته ښایم چې تاسې کولی شئ دا زومینګ د دې ټول پرته له هغې ځایه هم وکئ. تاسې به وینډو ته راشئ او د وینډو څخه وروسته دلته موږ سره یو پینل دی د نویګیټور په نوم باندې. ګورئ دلته دا نویګیټور پینل باندې زه کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړم ما سره دغه وینډو خلاصیږي. په دغه وینډو کې هم موږ او تاسې زومینګ کولی شو. اگر چې ډېر قابل د استفادې نه ده، ولې بیا هم تاسې ته غواړم چې معلومات په اړه درکړم. که کله ضرورت شو له دې ځایه هم تاسې زومینګ کولی شئ او استفاده ترېنه کولی شئ. ګوره دا نویګیټور پینل چې کله ما اوپن کړلو، له دې ځایه ګورئ موږ زومینګ کولی شو. ګورئ دا عکس ما دومره ځان ته زوم کړه. څومره چې ستاسې خوښه وه تاسې زوم کولی شئ. او له دې ځایه په کسټم شکل باندې هم موږ کولی شو چې دا زوم کړو. فرض کړه 80 پکسله ورته لیکم، دا دومره موږ سره زوم شو. یعنې هم یې موږ او تاسې له دې ځایه زوم کولی شو او هم یې له دې ځایه په کسټم شکل عدد ورته ورکوو او موږ سره یې زوم کېږي. کله چې زه دغه دایرې منځ ته راشم، دا سور خط چې دی ګورئ دلته لاس هینډ ماته راکوي. لیفټ کلیک چې زه پریس کړم، له دې څخه هم کولی شم چې زه زومینګ وکړم. نو دا یوه خبره مانه په تیر درس کې پاتې شوی و، زه به دا ټیب کلوز کړم. دغه کار هم موږ او تاسې کولی شو چې نویګیټور پینل له طریقه زومینګ وکړو. اوس راځو خپل نوي درس ته چې هغه کراپ ده. کراپ چې ده لکه څنګه چې د نوم څخه یې واضح معلومیږي چې د دې په واسطه موږ عکس کراپ کولی شو، عکس قنچي کولی شو، کوچنی کولی او لویولی شو. چې زه په مجرد د دې کراپ باندې کلیک وکړم، تاسې وګورئ دلته موږ ته څه لاسونه راکول کېږي. ګورئ دا له هر ځایه چې ستاسې خوښه او تاسې کولی شئ چې کراپ وکړئ. فرض کړه زه له دې ځایه لیفټ کلیک سره دا کراپ کوم، ګورئ په دې اندازه یې کراپ کوم. هر ډول چې زما خوښه یې په همغه اندازه یې زه کراپ کولی شم. ګورئ تر دې اندازه یې زه کراپ کول غواړم. اوس چې انټر کړم دا موږ سره کراپ کېږي، خو زه یې بېرته کنټرول زیډ کوم. دا د کراپ یوه طریقه ده. دومه طریقه یې دا ده چې زه دلته راځم او شفټ بټن نیسم او لیفټ کلیک نیسم. اوس یې کراپ کوم. اوس چې زه کراپ کوم، ګورئ زه چې کراپ کوم دا ټول په یوه اندازه کراپ کېږي. یعنې دا څومره لاسونه چې موږ سره دي، دا مختلف، نو ټول عکس په یوه اندازه باندې کوچنی کېږي او لویږي، کراپ کېږي موږ سره. نو تاسې خپله چې هر ډول ضرورت نو کولی شئ چې ساده کراپ نه استفاده وکړئ یا هم د شفټ څخه استفاده وکړئ، تر څو ټول کنجونه په یوه اندازه تاسې ته کراپ کړي او کوچنی کړي. کله هم چې کراپ موږ آن کړلو، یو بل کار چې موږ کولی شو هغه موږ سره دا ده چې د کراپ مربوط ځینې اپشنونه هم شته. ګورئ دا پاس چې تاسې ووینئ دا ټول موږ سره د کراپ اپشنونه دي. لومړی اپشن موږ سره په کراپ کې چې دی ریشیو دی، موږ له دې ځایه کولی شو چې ریشیو ورته انتخاب کړو. فرض که زما دغه عکس په کار دی فرض که په 3 کې، ګورئ دا په 3 کې شو موږ سره. ریزولوشن چې څومره په کار وي کولی شئ 300 ډي پی یا 200 ډي پی، هر څومره 72 ډي پی، هر څومره ضرورت و تاسې ورته ورکولی شئ. لکه دا په کسټم شکل باندې ډبلیو ایچ موږ ورته بدلولی شو. ډبلیو ایچ یعنې وایټ او هیټ موږ ورته په خپله خوښه بدلولی شو. بېرته ریشیو ته راځم، دلته یې هم موږ او تاسې په دغه کوچني کوچني باکسونو کې ورته عدد ورکوو، په همغه اندازه موږ سره دغه عکس کراپ کېږي. همدا ډول کله چې زه دلته راشم، موږ سره اوریجنل ریشیو تیار شته، 1 په 1 کې، د 4 په 5 کې، د 5 په 2 کې، د هر یو باندې چې کلیک وکړي د عکس تاته په همغه اندازه باندې کراپ کېږي. نو دا بای ډیفالټ خپله فوټوشاپ جوړ کړی دی. یا 14 په 9 کې دی، لکه د یوټیوب سایز ده. 1 په 1 کې د ټیک ټاک سایز د سکویر ده. نو دا تیار فوټوشاپ بای ډیفالټ جوړ کړی دی. خو که چېرته تاسې غواړئ چې یو نیو پریسیټ دلته خپله اضافه کړئ، نو تاسې نیو کراپ پریسیټ ته راشئ. کله چې دلته راغلی نو تاسې کولی شئ چې فرض که زه ورته وایم چې 4 فرض که په 3 کې، یا 4 په 3 کې اوکې کوم.
چې کله مې اوکې که دا 4 په 3 کې اندازه موږ سره دلته اضافه شوی ده. ګورئ 4 په 3 کې اندازه موږ سره اضافه شوی. هر څومره اندازې چې ستاسې ضرورت وي او تاسې غواړئ یو تصویر ته یې ورکړئ نو تاسې کولی شئ چې دلته نیو کراپ پریسیټ ته راشئ. فرض که زه ورته وایم چې 14 په ځای 14 په 9 کې یو پریسیټ زه ورته انتخابوم اوکې کوم نو دا موږ سره 14 او په 9 کې پریسیټ شو. دا موږ سره 4 په 3 کې پریسیټ شو. یعنې په خپله خوښه موږ دا کار کولی شو. که چېرته بیرته ډیلیټول غواړئ ډیلیټ کراپ ته راشئ کراپ پریسیټ ته. دغه کم کراپ پریسیټ چې موږ خپله جوړ کړی د دې لیست موږ سره دلته راځي. نو هر یو چې ډیلیټوئ نو کولی شئ چې ډیلیټ یې کړئ له دې ځایه. فرض که زه دا ډیلیټوم یس کوم. همدا ډول بیا هم دلته راځم او ډیلیټ کراپ ته راځم دا یو ده دا هم ډیلیټوم. دلته بای ډیفالټ چې فوټوشاپ کوم پریسیټس جوړ کړي دي د کراپ دپاره هغه دلته نه راخلي. په کسټم شکل چې موږ په خپله خوښه جوړ کړي هغه دې لیست کې راخلي که یو یا سل دا هم ډیلیټ کوم. نو دا موږ سره د کراپ پورې یو څو اپشنونه وو مربوط. دلته یوه بله خبره په کراپ کې سټرایټن دی. ګورئ چې زه په دې باندې کله کلیک وکړم او لیفټ کلیک زه پریس ونیسم فرض که ورته وایم د عکس په دغه شکل ماته کراپ کړه. ګورئ په دې شکل موږ سره کراپ شو. کنټرول زیډ کوم او ورته وایم یاره نه داسې کار وکړه چې دا سټرایټن راواخله له دې ځایه د عکس راته داسې کراپ کړه. ګورئ په دې شکل یې کراپ کړه. نو مختلف تاسې خپل تصویر ته لیدلی نو کولی شئ چې دا کراپ وکړئ. نو زه F12 پریس کوم چې بیرته هر څه خپل نارمل حالت ته راشي. موږ سره یو بل اپشن هم په اپشن بار کې د کراپ دلته چې کله موږ لیفټ کلیک پریس کو ګورئ موږ سره ځینې ګریډس راځي. اوس تاسې د تصویر ته وګورئ دا داسې یو رو او کالمونه پکې شته. تاسې ګورئ دې خطونو ته دا په څه شکل اوسیږي ګریډ شکل باندې اوسیږي. ګورئ دا رو کالم سیل څومره موږ سره زیات شو. نو دا ډیګنال شکل اوسیږي یا هم ډیګنال شکل اوسیږي ټراینګل شکل اوسیږي. ګورئ دا خطونه پکې اچوئ تاسې ته. نو هر ډیزاین چې ستاسې خوښه وه هماغه ورته انتخاب. فرض که ما ورته ګریډ انتخاب کړلو و چې زه کراپ کوم ما سره دا ګریډ نه ورکېږي. ګریډ ګورئ شته دی. که چېرته ستاسې خوښه نه وي چې ګریډ واوسیږي نو نیور شو اوورلی ورته انتخاب کړئ. و چې تاسې کراپ کوئ ګورئ هغه اوورلی هغه ګریډس په یو سټایل هم تاسې سره نشته ده. او آټو شو اوورلی چې ورته انتخاب کړئ نو بیا چې کله موږ کراپ کوو راځي او کله چې موږ کراپ نه کوو بیا نه راځي. نو آلویز شو اوورلی به زه ورته انتخاب کړم او له دې وروسته به زه راشم رورل انټرس به دا به ورته انتخاب کړم. بل کار هم موږ ډیلیټ کراپډ پکسلز دا اوس موږ سره آف ده. ګورئ زه دا عکس دومره کوچنی کوم او انټر کوم چې کله مې انټر که زه موف ټول رااخلم او اوس زه د عکس خوځوم. ګورئ دا عکس کې چې کوم کراپ موږ کړی هغه موږ سره لا اوس هم د بیکګراوند شاته شته دی. ګورئ چې هر ځای کې زما خوښه او زه یې کولی